القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم لرونکی. او کله چې وویل چې دوی ته چې ایمان راوړي لکه چې ایمان راوړي دي نور خلکو، نو وایي دوی دا منافقان آیا ایمان راوړو موږ لکه چې ایمان راوړي دي ناپوهانو؟ العیاذ بالله منها. تفسیر: دا خبرې به په خپلو زړونو کې راګرځولې، یا به یې یو له بل سره کولې، یا به یې له هغو ضعیفو مسلمانانو سره یادولې چې په کومه وجه له دوی سره په پټو خبرو کې شریک وه. دا کسان چې د منافقانو په نظر سفها ورځي، په حقیقت کې داسې رښتیني مسلمانان دي چې د الله تعالی په احکام باندې خپل ځانونه جاروي او د خلکو له مخالفت څخه هیڅ اندېښنه او پروا نه کوي. او د دې برعکس منافقان به د مسلمانانو سره او کافران دواړو سره د دنیوي ګټو په خاطر ظاهرداري کوله او د آخرت فکر به ورسره نه و. نو ځکه په اسلامي شریعت کې غاړ ایښودل دي خبردار اوسئ، بېشکه دوی دي همدوی ناپوهان مګر نه پوهېږي دوی په ناپوهۍ خپلې سره. تفسیر: په حقیقت کې همدا منافقان ناپوهان دي چې د دنیوي بې ثباته او پناه کېدونکي اغراضو او ګټو پیدو د امله یې آخرت ته شا کړی دی او ورڅخه بې پروا سوي دي. د فاني شي غوره کول او د باقي شي پرېښول څومره حماقت دی، خو منافقان تر دې درجې پورې ناپوهان دي چې په دې ښکاره حقیقت هم نشي پوهېدلی. چې ملاقات وکړي یو ځای سي منافقان د هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، نو وایي دوی ایمان مو راوړی، او کله چې یوازې سي د خپلو شیطانانو مشرانو سره، نو وایي دوی بېشکه موږ له تاسو سره یو، بېشکه همدا خبره ده چې موږ مسخرې کوونکي یو په مؤمنانو پورې. تفسیر: د شیاطینو یعنی شریرانو څخه یا هغه کفار مراد دي چې ټولو خلکو ته به یې خپل کفر ښکاره کاوه، خپل کفر به نه پټېدل، یا هغه منافقین مراد دي چې د منافقانو غټان او رئیسان ګڼل کېدل. یعنی منافقانو به خپلو مشرانو ته ویل چې په کفر او نورو دیني معتقداتو کې موږ بیخي له تاسو سره یو او له تاسو څخه هیڅکله نسو جلا کېدلی، او زموږ دغه ظاهري موافقت چې د مسلمانان سره یې کوو داسې ونه ګڼئ چې ګوندې موږ په رښتیا د هغو سره موافق یو. موږ خو پر دوی ملنډې او پسخاند و مسخرې باندې کوو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تفسیر: څرنګه چې الله تعالی جل جلاله مؤمنان ته فرمایلی دي چې د منافقانو سره هم د مسلمانانو په شان معامله وکړي او د هغوی د مال او ځان سره څه غرض ونه کوي، نو ځکه منافقانو د خپلې ناپوهۍ د امله داسې ګمان وکړي چې د ایمان د راوړلو څخه هغه فایدې چې مسلمانانو ته ورسیږي هماغه ګرځي موږ ته هم د خولې په تشو خبرو را رسیږي، او د اسلام په ظاهري اظهار سره بیخي ډاډه او هوسا او مطمئن سوي یو. حال دا چې دا کار په پای یعنی په اخر کې منافقینو په یوې سختې بلا اخته کوي او د هغوی انجام خرابوي. نو اوس انصاف وکړي چې په حقیقت کې دا تمسخر، دا مسخرې پر مسلمانانو کول، دا یا پر مسلمانانو دي که خپله پر منافقانو.
د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.